درنو لیدونکو ستړي مشئ. جلال آباد ښار کې یو افغان کمانډو په خپل کور کې ګڼ طالبان وژلي. د راشد خان 4 ریکارډونه. شهزاده اسرای کې د پیسو راکړه ورکړه. دا ټول را سره تر پایه په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تیره ورځ د ننګرهار په بډي کوټ کې څه شوي وو او طالب ډلې اوس څه ته لاس اچولی دی؟ سرچینې وایي د ننګرهار په بډي کوټ ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ د نجونو د بدل پر سر لانجه راغلې وه. دواړو کورنیو بدل کړې ښځې سره کېنولې وې. د یو لوري چې د طالب ډلې سره پیژنګلوي لرله، د شپې یې د طالب ډلې وسلوال له ځان سره کړي او کور ته ورغلي تر څو نجلۍ په زوره راوباسي. تنبا ورته ټکوي، خو د دې کور ځوانان پخوا په افغان ځواک کې وو، نو هغوی ویریدلي چې د طالب ډلې وسلوال موږ پسې راغلل. دوی پټ شوي. ښځې ورته وایي چې کور کې څوک نشته. نور سملاسي د طالب ډلې وسلوال کور ته وردننه کیږي. ښځې ته لاس اچوي چې راځه. په دې وخت کې د نجلۍ ورور ورته وایي چې دا چیرته بوځې؟ د طالب ډلې وسلوال ورته وایي چې د خسر کور ته. هلک ورته وایي چې میړی ولې نه راځي، خسرې ولې نه راځي، ته څوک یې؟ د طالب ډلې وسلوال ورته ویلي چې زه هم میړی یم او هم خسر. په دې وخت کې د نجلۍ ورور ټوپک ته لاس کوي. د طالب ډلې 4 وسلوال وژني او نور تښتي. د طالب ډلې وسلوال د افغانانو د ناموس دښمنان دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. راشد خان پرون د استرالیا په سوداګریز لیګ بیګ باش کې په 4 اورونو کې 6 لوبغاړي وسوځول. نوموړی تر دې دمه د بیګ باش لیګ تر ټولو غوره توپ اچونکی دی. پرون په بیګ باش کې د قیس احمد ورځ هم وه. هغه غوره توپ اچونه وکړه. هغه 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې او 2 ویکټې ترلاسه کړې او 2 کسان یې وسوځول. بلخوا ظاهر خان یو کس وسوځوه، خو لوبه د قیس احمد لوبډلې وګټله. شهزاده اسرای کې د پیسو راکړه ورکړه. $1 اخیستل 106.8 افغانۍ، $1 خرڅول 106.8 افغانۍ، €1 اخیستل 115 افغانۍ، €1 خرڅول 115.50 افغانۍ، $1 اخیستل 108 پاکستانی روپۍ یا کالداري، $1 خرڅول 108.8 پاکستانی روپۍ یا کالداري، 1000 پاکستانی روپۍ اخیستل 563 افغانۍ، 1000 پاکستانی روپۍ خرڅول 540 افغانۍ، یو چک اخیستل 3.820 افغانۍ، یو چک خرڅول 3.810 افغانۍ. د پیسو بیه وخت په وخت بدلیږي. د لیدونکو له ملتیا مو مننه.